ها نو انټرنیټ څه شی دی؟ دا دی ورلد واید ویب. پوه شوې؟ اوس مونږ کولاو کوو نو کنه مې کولاو وی کو دغه alrighty دا زموږ سره چې کوم دا کولاو شو دا ویب براوزر دا اوس انټرنیټ دی. پوه شوې؟ اوس چې مونږ په دې کې هم څه نمونه ډون سویچ اوس چې مونږ په دې کې څه نمونه سرچ کوو کنه دا خو شي ټرندینګ سرچز دي خلک چې کوم سرچز کوي هغه هم تاسو ډایرکټ راشي. خو موږ اوس ولیکو چې facebook.com for example تاسو ما مخکې ویلو مې خلک عموما دا شی ډېر کوي. anyway تاسو اوس دې ته لاګین کوئ دلته کنه ګورئ دې لاګین پیج ته راځئ نو اوس دا یو چې کوم دی لپاسه دا لپاسه چې دا ډیپ ډارک I mean نورمال انټرنیټ دی نورمال ویب دی. اوس چې تاسو دلته لاګین وکئ ستا پوه شوې او لاګین وشو چې کله لاګین وشو نو تاسو بیا ډیپ ویب ته دننه اکسس وشي او هغه دننه چې بیا کوم تاسو فیسبوک کې بیا میسجونه چاته لیږئ او که چیټ کوئ او که هر څه کوئ پوه شوې هغه بیا ټول لاړ شي وي دا ها نو بیا هغه کې دننه تاسو چې څه کوئ نه هغه ټول به ډیپ ویب کې راځي. اوس په دې کې د ملګری شه ډارک ویب شو. اوس په موږ لاړ شو ګوګل ته. اوس موږ ګوګل ته رالو نو موږ بلته ولیکو چې تور TOR دی TOR تور ویب. نو تور ویب چې دی هغه دا د دې دا پروجیکټ دی پوه شوې نو دا به اوس موږ انټر کوو په دې کې دلته اوس ګوره دا یې دا اوس یې براوزر ډاونلوډ کیږي دا به زه ډاونلوډ کړم او دې وینډو ته او اوس چک پې کوم مثلا هغه پې وګورئ رن به یې کوو هسې کویک غونډه کې دغه یې پې وکړو ستاسو به زده به هم شي. خو اګین تاسو یو خبره کومه غواړئ دا چې تاسو ډاونلوډ کوئ نو ښه باقاعده د دې لپاره کنفیګوریشنز دي هغه به د دې سیټینګز چې کوم دي هغه به هم داسې سیکیور ساتئ د دې لپاره چې دا ګایډ لاینز دي پوه شوې هغه فالو کړئ. اوس زه خو یې هسې ډاونلوډ کوم هسې ګورم چې کوم نو هغه څه فرق نه کوي پوه شوې. خو که تاسو یې کوئ نو تاسو به ښه باقاعده VPN استعمالوئ او د هغې لپاره I'm telling you زبردست پروسس دی نه کنفیګوریشن دا چې دي زه خو به ډایرکټ کنیکټ کړم پیدا وسړم موږ هسې هم څه داسې پسې نه ګورو او د خو د ټیوټوریل لپاره تاسو ته ښیم چې اکسس دننه وکړو هغې ډارک ویب ته. اوس به دلته راشم څه و یار هغه وختي ما ویب سایټ ورکړو دلته به مړه ګوګل ګوګل اکثر ډیلیز راځي که نه چې څه لیکم نو هغه اوس به کې هسې شي ډارک ویب رو کی کوي ښه list dark web sites آپ دی ها چې کوم دی بل کو موږ آپ ته راشو دلته اوس موږ راشو نور ښکته نه ځم هسې چې کومه یې پوه شوې نو زه به دا کاپي کړم اوس ګورئ ورته دا onion.com دی پوه شوې. اوس که دا onion تاسو راولئ او دلته عام انټرنیټ باندې تاسو دا انټر کړئ نو دی به نه راځي یعنې دی نه راځي دا انټرنیټ باندې اکسس نه دی. دا اوس دا موږ چې د ټور ته لاړ شو ټور چې کوم دی او د ټور دلته اوس ما پیسټ کوم یعنې دا زه انټر کوم نو دی به اوس ورو کنیکټ کېږي. اګین په هره طریقه یې تاسو استعمالوئ او څه یو پرپس دی هغې څه زما کار نشته او کیدای شي انالیسیس لپاره استعمالوئ کیدای شي داسې یو کار لپاره استعمالوئ چې هغه لیګلي او ستاسو مطلب پیدا نه کړي او تاسو ارګنایزیشن ته یا سوسایټي ته پیدا ورکوئ نو هغې لپاره ډارک ویب دا کوم ټول چې تاسو استعمالوئ دا
ټور چې کوم دی دا به باقاعده سکیور کوي چې څوک اکسس کوي. اوس فیسبوک ته پته لګي زما د کمپیوټر چې زه د کم کمپیوټر نه اوس ما دا براوزر کولاو کو ځکه چې دا ما د سره کنفیګوریشن ټول ما د سره کنفیګر کړی نه دی. دا وګورئ دا اوس فیسبوک دی او دا لپاسه چې تاسو اوس کمی نه دلته دا خو باقاعده onion.com دی .com onion .onion دی د دې په ترو باندې تاسو اوس فیسبوک ته تللی شئ. بیا اوس تاسو ورګئ چې دا کینسل کما دم کینسل کم کلوز آل دا رګ بیا کوم چې سوي دا به ډایرکټ کولاو شي ځکه چې ما کنفیګوریشن ما سکیپ کړی و وختي کنیکټ خدا او د دې دا تاسو ویډیو بیا وګورئ ما چې تاسو وی وختي وی دا کېدې چې دین لینک دین لاندې هم ورکم هغه د تاسو به پوه شي چې دا څنګه د یو زینه بل ځای ته کنیکټ کیږي او هغه ټول ډیټیلز ما ورکړي چې بیا هم تاسو کنفیوژن بیا ماته وایي تاسو بیا په هغه باندې پوه شئ دا اوس خو باقاعده کنیکټ شو پته نه کوم ملک ته کنیکټ شو دلته به اوس موږ وګورو دا ټول عالم مخ کله سیستم نه کړی دا خو باقاعده تاسو ته بده کې نه اوس کوم وخت ما فیسبوک ورکړو کنه .com ته زموږه په ټول باندې ګورم اوس تاسو اینی ایون هغه تاسو نه عام فیسبوک براوزر په موږ ایکسپټ کړم مو سیدا څنګه کوی دی شو دا اوس ګورئ اوس چې تاسو کله ویب سټ ته لاړ شئ خیر دا به ډاټ آن یې نه پوه شئ بل چې ما تاسو وی خو په دې ټور باندې تاسو عام انټرنیټ هم سرچ کولای شئ د براوزر باندې خو سلوی ځکه چې دی اوس دا براوزر چې د جرمني سره کنیکټ شوی دی نه دا آی پی اډرس دا غنه بعد بیا یونایټډ سټیټ سره کنیکټ شوی دا غنه بعد بیا جرمني سره کنیکټ شوی دا غنه بعد بیا د فیسبوک سره کنیکټ شوی دی دا د دې دلته دغه long way to go نو چې دا اوس فیسبوک چې د فیسبوک ته اوس د جرمني آی پی اډرس دلته راشي فور ایگزامپل او هغه نه بعد بیا د یونایټډ سټیټ هغه اډرس راشي دلته راشي نه دی یو غټ سرکل دی پوه شوې هغه سرکل په ترو باندې دا یو ترانزیکشن چې دا کیږي خو ازما چې دا لغنه سکیور کړی دا براوزر نو فیسبوک سره خبر هغه د ټولز دی هغه ته پته لګي چې د کوم اوریجنل اکسس چې زموږ دی انفراستراکچر د کې د سوک د کم ځای نه کوي نو دا ډارک ویب د کم ټول چې دی دا چې دا خبره دا جرنالست او هغه خلک استعمالي چې هغه افریسي او یا ډیکټیټرشپ ملکی یا د نور څه د کارونه چې حکومت سنسرشپ کوي نو هغه دا اپ استعمال کوي دا براوزر او هغه په ترو باندې د دنیا سره بیا کمیونیکیشن کوي عام انټرنیټ په هم سرچ کولای شي او دا ډاټ آنین پی هم کولای شي .com.onion.edu.all په کار کوي انلیس که زمونږ یو بزنس ته چې پښتو cyberpashto.com چې زوس پاغي کې سیټینګ ورکوم چې دا به صرف په دې نارمل انټرنیټ باندې کولاویږي که ډاټ آنین د ریکوست راځي نو بلاک کوي نو ځینې کمپنیانې دی هغه خبره د فایروالز دی نور تاغو ډیفنس سیستم دی چې هغه کوي وس ایز ا منیجر تاسو لپاره خبره د تاسو چې په نتورک باندې به دا کار کوي چې په فایروال کې او په نورو ډیفنس سیستم چې تاسو لري په هغه کې به دا ټایپ براوزر چې کوم دی دا ټور براوزر چې کوم دی دا به باقاعده بلاک کوي چې دا څوک اکسس نه کړي ځکه چې په دې باندې کوم انفارمیشن دی ته اپلوډ کیږي او یا ډاونلوډ کیږي نو هغه انکریپټډ یو قسم نو فایروال چې تاسو په کمپنی کې یا د بل سکیورټي ډیفنس سیستم کې دی چې هغه ډیټیکټ نه کړي او تاسو کمپیوټر چې دی هغه ته نقصان ورسي ارګنایزیشن نتورک ته نقصان ورسي نو پلیز او دا به تاسو په خپل دماغو کې دی په هر یو اگزام لپاره پوه شئ نو دا به موږ بیا وروسته په انفراستراکچر کې هم سټډي کوو نور هم ډیفلی چې انفارمیشن چې دی سایبر کریمینل څنګه استعمالي اوس تاسو ګورئ دا اوس دا چې دی دا یو دا ډارک ویب ته اکسس دی کنه او اوس دا بل کولاو مخه دوانه به یو بل خواته وردیږي نه اوس دا یو چې دی
دا دې نه راولم او دلته به یې دا نه کوم دې ته نو ورګه دا بل بدلوم د انین چې دی کنه اوس ګوره فیسبوک ته زه په ډارک ویب باندې هم تللی شم ډاټ کام ته او فیسبوک ته زه ډایرکټ دلته هم تللی شم دا کوم چې نورمال انټرنیټ دی خو زه ورګه دا لکه بدلوم نو زه به لاړ شم ګوګل ته زه به اوس ورکړم چې موږ وختي ورکړو خیال یو list of dark web sites دا فیسبوک هغه زوړ ما چې دغه ټیسټ کومه خطا است نو کوم یاره فیسبوک چې شو دا دی دا مونږ اوس یو بل ته ونیسو چې ښایي ګورئ اوس دا یو چې دی ډارک دی دا بل وایټ دی مطلب دا بل عام انټرنیټ دی او دا دې خوا چې کوم دی دا ډارک دی اوس ګورئ چې تاسو کله انین ته کنیکټ شئ نو ګوره دومره سیواره شي یعنی د دې نه جرمن او رشیا فنلند سم شی دی اوس چې تاسو دې ډایرکټ ته کنیکټ شئ ته نو هغه به د ډیرو راوټ نظام خل نه لغه کیږي یعنی دا اوس یو څو دی یو څو ملکونه ورکړي ځکه چې دا سکیور هم نه دی پلس ډایرکټ اکسس کیږي اوس دا چې دی دا خو باقاعده د ډیرو ریلیز او سرکټ چې دا غنه ترو کیږي دې باندې ما ویډیو ورکړ نه پلیز ویډیو ګورئ تاسو یې پوه شئ سره اوکې زه امید کوم تاسو ته د ډارک ویب او د ډیپ ویب او د نورمال انټرنیټ پته ولګیده اوس ډیپ ویب ته چې موږ اکسس کوو هغه موږ دلته کوي په دې کې کمپنیان کم دنه انټرپرایز انفارمیشن چې کوم دی انټرپرایز کوم ارګنایزیشن انټرپرایز یا ارګنایزیشن یا انټرپرایز دغه انفراستراکچر چې موږ اکسس کوو او ایمیل او پاسورډ استعمالو نو هغه ویل کېږي ډیپ ویب او دا چې دی نه دا ډارک ویب دی دلته چې موږ څه نمونه سرچ کوو دلته نو هغه ټول په ډارک ویب کې راځي alrighty have a good day my friends